بسم الله الرحمن الرحیم. د سولې خبرو له توقف وروسته د هیواد په کچه د ولسمشریزو ټاکنو په ګډون د تاوتریخوالي پیښو زیاتوالی د خبرونو سرټکي جوړوي. ومو غوښتل پر همدې موضوع او ورته نورو تحولاتو په هکله په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني سفیر او وتلي سیاسي شنونکي ملا عبدالسلام ضعیب صاحب سره لنډه مرکه وکړو. راځئ ستاسو پام همدغې مرکې ته راګرځوو. ډېر محترم ضعیب صاحب، روان وضعیت څنګه ارزوئ؟ که د ولسمشریزو ټاکنو نتایج جنجالي شول، برخلیک باید څه وي؟ او که نه شول، راتلونکي سیناریوګانې به څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کوم چې د انتخاباتو نتایج و جنجال و دغه ته ولاړ شي، نو د جنجال په صورت کې دا اوس ما معلومات کوشش داسې کېږي چې بیرته لکه د ملي وحدت حکومت داسې یو شی جوړ شي. نو بل کوشش دا وي چې انتخابات دغسې پسې جنجالي پاتې شي، بدیل یې نو بل څه به وي، بیا یو ائتلافي اداره شي. نو تر اوسه خو نتایج هم نه دي معلوم شوي، خو زما ډېر دغه دا دی چې کیدای شي یو جنجال ته ولاړ شي، او د جنجال په صورت کې به بیا ګوري چې څنګه اداره جوړولی شي. لکه دغسې اداره لکه دا مخکې وه دا ډېر ناکامه وه، نو که بیا هم هغسې اداره جوړوي یو ناکام شي ته به دوام ورکوي، بیا فرق د انتخاباتو ګټه پکې نه وسوه. که اشرف غني وګټي، خو د دوی په قول چې به یو لویه جرګه راځي، بیا به یو د سولې لپاره رهبري شورا ټاکي، او هغه رهبري شورا بیا کمیسیون ټاکي چې بیا سولې ته ولاړ شي، د طالبانو سره خبره وکړي. خو دا چې تر څونې پورې به دا خبره صادقه شي، دا به هغه وخت وګورو. که عبدالله وګټي، هغه هم داسې وعده کړې ده چې دی به د سولې لپاره هر قربانۍ ته تیار. محترم ضعیب صاحب، دا لکه څنګه چې تاسو وویل چې که چېرته حکومت راتلونکی غني وګټي او دی له اوس نه وایي چې زه بیا د سولې لپاره مشورتي جرګه جوړوم او د هغې له مخې به کار کوم، او یا عبدالله وګټي، هغه خو له اوس نه وایي چې زه سولې ته تیار یم، که هر یو له دوی نه یې وګټي، څه فکر کوئ راتلونکی حکومت به د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک کېدونکې موافقتنامه ومني؟ که ځواب مو هو وي، نو پر کومو شرایطو، او که نه نو پایلې باید څه وي؟ دا چې امریکایان بیرته سولې ته راګرځي که نه راګرځي، او په کومو شرایطو به بیرته د طالبانو سره کښېني، او د هغه موافقتنامه چې دوی لیکلې ده دا به یې که به بل وي. کوشش خو داسې روان دی چې په دې خبرو کې چې آینده کې کېږي، د افغانستان حکومت کوشش کوي چې دوی ځان پکې دخیل کړي، خو معلومیږي چې طالبان به دا خبره نه مني. په هر صورت امریکایان د افغانستان څخه وتل غواړي، او کوم موافقتنامه چې دوی د طالبانو سره کړې وي، هغه په دوی پورې اړه هم نه لري، ځکه دا د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ فیصله ده. یوه ماده چې په هغه کې ده، هغه دا چې د افغان انټرا ډیالوګ یا د افغانانو خپلمنځي ډیالوګ چې شروع کېږي، هغه به څومره کامیاب وي، نو هغه کې به طالبان برلاسي وي، او که به د دوی مخالفین برلاسي وي، دا به نو هغه وخت کې بیا معلومیږي. خو زه فکر کوم که د امریکا وتل یقیني شي، نو بیا به هغه څه چې د افغان انټرا ډیالوګ دی په یو مثبت لوري باندې ولاړ شي. راځو یوې بلې پوښتنې ته، هغه دا چې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ملکي تلفاتو زیاتره مسؤلیت دولت پلوه کورنیو او بهرنیو ځواکونو پر غاړه دی. ستاسو په اند ولې دولتي ځواکونه د پیښو له مسؤلیت منلو تېښته کوي، او ولې ملکي تلفات د غندلو پر ځای توجیه کیږي؟ دا خبره یقیني ده چې ملکي تلفات شته په افغانستان کې، حکومت هم کوشش د دې کوي چې ملکي تلفاتو څخه سترګې پټې کړي، او وایي چې دا یا دروغ دي یا رښتیا نه دي، یا بله توجیه ورته وکړي. خو ملکي تلفات پیښیږي، او دا مسؤلیت که دوی ومني او که یې نه ومني، مسؤلیت لري. خو متاسفانه چې
د افغانستان په دې 40 کلن جنګ کې چې هر چا هم د ملکي تلفاتو موضوع پورته کړې ده او ثابته شوې هم ده چې چا کړي دي، خو سزا نه ده ورکول شوې. نو زه ډېر امیدواره نه یم چې دوی به د دې څخه یو تاوان وویني، ځکه چې ملل متحد ملګري ملتونه که څه هم دا راپور یې ورکړی دی، دا اول راپور به یې چې دوی داسې ورکړی، خو هېڅ وخت د هغه په مورد چې هغه محکوم کړي یا یو بله ستونزه ورته جوړه کړي، لکه طالبان چې په تور لیست کې واچوله، نو هسې یو دغه نه کوي، یو اقدام نه کوي، ځکه دا د دوی جوړ حکومت دی. کېدای شي هغوی هم بیا ورته یو توجیه ورکړي. که د طالبانو د وروستي سفر په اړه ووایو، اسلام آباد ته د طالبانو تر سفر وروسته 11 طالب زندانیان د حکومت له خوښې پرته خوشي شول. سره له دې چې حکومت په وار ویلي چې زموږ له خوښې پرته طالب زندانیان نشي خوشي کېدلی. څه فکر کوئ؟ آیا د کابل حکومت په باګرام او پلچرخي کې طالب زندانیان د خوشي کېدو واک لري؟ سیاسي بندیان البته د هغوی معاش او د هغوی په هر نفر باندې د ورځې $10 او د هغوی څارنه او دوسیې دا د امریکایانو سره، خاصتا د باګرام بندیان په ټولو دوسیو کې زما معلومات دا دي چې امریکایان حاضریږي، په ډېرو مهمو جلسو کې مخامخ کښېني او په غیر مهمو جلسو کې شاته یي خو څاري. د ځینو بندیانو د ایله کولو واک خو به ولري، خو د ډېرو بندیانو د ایله کېدو واک شاید ونه لري. البته واک به ولري خو نه یې کوي، ځکه هغوی چې امریکایان ورباندې خفه کېږي بیا نشي کولی. نو دغه بندیان چې د تبادلې په صورت کې خلاص شوي دي، زما په نظر چې مشوره به وي، خو دا چې حکومت غږ نه کوي، کېدلی شي خپل موقف داسې ونیسي چې دوی نه غواړي چې دا موضوع راپورته کړي یا د هغه دپاره جواب ووایي و ملت ته، ځکه ډېر داسې موضوعات راغلي وو چې باید تبادله شوی وای د افغانانو ترمنځ. که عسکر دي طالبانو سره دي، په دې کې موږ هم کوشش وکړو چې عسکر هم افغانان دي، طالبان هم افغانان دي، دې تبادله باید وشي. دا یو ښه لاره ده چې دواړه طرفونه د مرګ وژغورلی شي، خو دوی دا خبره نه قبلوله، تر اوسه هم نه ده قبله کړې. اما دا چې د یو پردي خلکو په تبادله کې بیا کوي، دا یو غوغا خپروي، کېدای شي دوی هم د دې مسؤلیت څخه خبره دغسې غلې ساتلې وي. راځو د پای او وروستۍ پوښتنې ته. دا چې اوسنی حکومت تل د سولې دښمن یادیږي او سیاسي ګوندونه جریانات په ځلونو له طالبانو غوښتي چې له دوی سره خبرې وکړي، ولې اوسني وضعیت کې دغه سیاسي کړۍ له طالبانو سره د مفاهمې غوښتنه کوي او د واک او صلاحیت نه درلودلو په صورت کې به له دوی سره خبرې ګټورې وي؟ ستاسو څه نظر دی په دې اړه باندې؟ رښتیا هم ځینې سیاسي ګوندونه غواړي طالبانو سره د پوهاوي په صورت کې خبرې وکړي او دا په ګټه هم ده. طالبانو ته هم په کار ده چې د ټولو افغانانو سره چې دوی ته مراجعه کوي هغوی سره تفاهم باید وکړي، حتی که هر څوک کمزوری وي، که یو نفر هم وي او که د یو ټولۍ و د یو تنظیم مشر هم وي. نادیده نیول د افغانانو په هره کچه چې وي دا د افغانانو دپاره مستقبل دپاره ښه نه ده. موږ د تجربې په اساس ویلی شو چې افغانستان کې چې تر اوسه پورې کوم جریانات یو حد ته ونه رسېدله، د مجاهدینو د وخت سره ونیسه، د طالبانو په وخت کې هم ځینې جریانات نادیده ونیول شوله. نو هغه داسې په نتیجه دا شوله چې تر اوسه پورې دا موضوع داسې لا انحله پاتې شو. ښه دا چې څوک مراجعه کوي هغه سره په ډېر خلوص او په ډېر ښه منطق باندې، په ډېر ښه فضا باندې هغه سره خبرې وشي، قناعت ورکول شي او مشورې ورڅخه واخیسته شي چې څنګه کولی شو چې د افغانانو په حیث باندې په ګډه د افغانستان د حالت یو مثبت لور ته بیولی شو. نو دا په ګټه ده. زه فکر کوم سیاسي ګوندونه او سیاسي تنظیمونه، حتی افراد
اندېښنه لري چې مستقبل به څنګه وي. امریکایانو وتل د افغانستان څخه دا یقیني ده، خو د امریکایانو د وتلو وروسته به یو سیاسي ثبات راځي او که به یو جنګ ته خبره ځي. دا دواړو په سیاسي ثبات کې هم خلک ونډه غواړي او چې خبر چې جنګ ته ځي دغه خلک تشویش لري. هغه د مخنیوي لپاره او د سیاسي ثبات د امیدواري لپاره باید طالبان د خلکو سره راشه درشه ډېره کړي. ډیره مننه قدرمن ضیب صاحب چې له خپلو خورا زیاتو مصروفیاتو سره مو موږ ته وخت راکړ. په الله مو سپارم.